السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په دې ویډیو کې زه تاسو ته د قرآن پاک داسې آیاتونه درښیم چې صرف درې آیاتونه دي، صرف درې آیاتونه، خو ډیر اوچت اجر په الله تعالی ورکوي، ډیر زیات فضیلت دی. تاسو چې دا فضیلت وورئ، دوه فضیلتونه دي، دا دواړه فضیلتونه چې تاسو وورئ نو دا زړه به مو د خوشحالۍ نه سم ډک شي، دا زړه به مو سم خوشحال شي، ځکه چې آیاتونه هم ډیر زیات آسان دي. انشاءالله زه به تاسو ته په خولې باندې ویم، په دې سکرین باندې به هم انشاءالله زه تاسو ته درلیکمه، ځان له بیا سکرین شاټ که وباسئ، کوم داسې یادولی شي او که قرآن پاک کې راوستی شي انشاءالله درته به ویم چې کوم صورت او کوم آیاتونه دي، دا به هم درته پکې انشاءالله ویم. د حدیث پاک حواله به هم انشاءالله درکړم چې فلان کې کتاب کې د حدیث نقل شوی دی. نو فضیلت انتهایی اوچت فضیلت دی د دغه آیاتونو. څه فضیلت دی؟ وایي کوم انسان چې سحر دغه آیاتونه وویلې، درې آیات دي، صرف یو پیره چې چا سحر وویلې، نو سحر چې چا یو پیره دا درې آیاتونه وویلې نو سحر نه واخلي تر ماښامه پورې به 80,000 فرشتې ستا دپاره دعاګانې کوي، او چې بیا چا ماښام منځ نه بعد وویلې نو ماښام نه واخلي تر سهاره پورې به 80,000 فرشتې ستا دپاره دعاګانې کوي. فرشتو دعا څه معمولي خبره نه ده. خیر لږ وضاحت پې بیا کوو، خو دویم فضیلت بیا څه دی؟ یو فضیلت شو که چا سحر وویلې، سحر نه تر ماښامه پورې 80,000 فرشتې به ستا دپاره دعاګانې کوي. بیا چې ماښام یې څوک ووایي نو ماښام نه واخلي تر سهاره پورې ستا دپاره 80,000 فرشتې دعاګانې کوي. دا یو فضیلت شو. دویم فضیلت یې څه دی؟ وایي که دغې ورځ کې دا انسان وفات شو، کم انسان چې دا آیاتونه وویلې نو دی به شهید وفات کیږي. شهید وفات کېدل دا هم څه معمولي خبره نه ده. د دواړو فضیلتونو کې لږ شانتې وضاحت کوم، په غور سره دا وضاحت ته غوږ شئ، انشاءالله ډېره فایده به درکړي ښه. نو لومبني فضیلت ته لږ شانتې توجه وکړو چې 70,000 فرشتې ستا لپاره دعاګانې کوي. سحر او ماښام ویلو سره مکمل شوارو ستا دپاره 80,000 فرشتې دعاګانې کوي. نو چې دې ته سوچ وکړو دا دنیا سره تعلق ساتي، یعنی سحر په ټایم کې دې وویلې نو سحر نه والی تر ماښامه پورې فرشتې دعاګانې کوي، او بیا ماښام په ټایم کې دې وویلې ماښام نه واخلي تر سهاره پورې 80,000 فرشتې دعاګانې کوي که نه، دا دنیا سره تعلق ساتي. او دا دویم فضیلت چې دی هغه آخرت سره تعلق ساتي، یعنی چې شهید به وفات کېږي دا آخرت سره تعلق ساتي. نو د دې خو دا نچوړ روزي، دا نچوړ تی نه روزي چې دا آیاتونه څوک ووایي که نه، دنیا کې دې هم فایده وشوه، آخرت کې دې هم فایده وشوه، دنیا دې هم ښایسته شوه، آخرت دې هم ښایسته شو. چې 70,000 فرشتې ته لپاره دعاګانې کوي، بیا بیماري هم نشته دی، صحت به درته انشاءالله میلاویږي، غریبي هم نشته دی، مالداري به درته میلاویږي، بیا تکلیفونه نشته دی، خوشحالۍ به درته میلاویږي، پریشانۍ ټینشنونه نشته دی، صرف خوشحالۍ بي بیا. ځکه چې د فرشتو دعا چې 70,000 فرشتې تا دپاره دعاګانې کوي، 80,000 فرشتې چې ستا دپاره دعاګانې کوي، بیا ټینشنونه چرته، بیا په پریشانۍ کم ځای کې دي، بیا په پریشانۍ مکمل ختمي. که یوه فرشته هم چاته دعا وکړي که نه، یوه فرشته هغه هم بیا د انسان دپاره ډېره فایده منه ده، هم د انسان د ټولې زندګۍ دپاره بیا کافي ده. خو چې د یو نه، دوه نه، 100 نه، 1000 نه، 80,000 فرشتې به ستا دپاره د دعاګانې کوي. نو د هر فرشتې خو بیا فرشتې دي که نه، چې هغې نه یو ګناه هم نه کېږي، فرشتو نه یو ګناه هم نه کېږي، ټوله ورځ ټوله شپه عبادت کوي، هر ټایم الله تعالی ته په عبادت کې دي. نو چې دونه پاک مخلوق د هر قسمه ګناه نه او د هر قسمه ګناه نه چې دا پاک مخلوق فرشتې ستا دپاره دعاګانې وکړي، نو ته به بیا ښه ورځ نه مونیسه، انشاءالله صرف خوشحالۍ به بیا خفګان به هېڅ خفګان نه وي. نو زموږ عزتمندو دا آیاتونه چې دي معمولي آیاتونه نه دي، دا آیاتونه زده کوي او د دې د ویلو خامخا اهتمام کوي ښه. او دا دویم فضیلت چې دی وایي چې دې وفات شو که نه، که هلک وفات شو که زنانه، دې ته به د شهید درجه ورکولی شي، بلکې حدیث پاک کې راغلی دی وایي دې شهید مړ شو نو شهید څونه اجر دی. لومبنی دا خبره وری وي چې کله شهید په میدان جنگ کې کله جهاد کوي که نه، دی چې څنګه ولګي دنه وینه روانه شي، هغه وینه چې که نه وینه د هغه لا ځمکې ته نه وي رسېدلې چې د روح جنت ته رسېدلی وي. د وینې نه مخکې وینه د ځمکې ته رسېدو نه مخکې روح جنت ته رسېدلی وي، دونه زر الله تعالی په جنت کې داخلوي، دونه اوچت اجر دی د شهید. او چې کوم انسان شهید شي که نه،
دی به د اویا کسانو شفارس کوي چې کم اویا کسانو باندې جهنم واجب شوی وي چې الله تعالی او فرمایي چې دا کسان به جهنم ته ځي کاغه بیا ستا رشتہ داري که هر سي نو چې چا باندې الله تعالی حکم جاری کړي چې دا اویا کسان به جهنم ته ځي دغه شهید چې شفارس وکړي چې الله تعالی دا اویا کسان ما سره جنت ته بوزه الله تعالی به دغه د شفارت سره دغه اویا کسان جنت ته داخلي نو چې دون اجر الله تعالی دون مرتبه الله تعالی دغه شهید ته ورکوي چې کم اویا کسانو باندې جهنم واجب شوی دی چې دی ځان سره جنت ته بوزي نو ولې کم انسان چې په خپل شهید شوی وي هغه بیا الله تعالی جهنم ته ولېږي څه هغه ته خپل الله تعالی بیا سم اوچت جنت ورکوي چې د په شفارت سره جهنم نه الله تعالی اویا کسان روباسي او جنت ته داخلي نو بیا سوچ وته کوي چې د سره به الله تعالی کم معامله کوي دته به الله تعالی کم جنت ورکوي دته به الله تعالی کم نعمتونه ورکوي نو زما عزتمندو آیاتونو بارک میں تدا وضاحت کو چې دا معمولی آیاتونه نه دي حدیث پاک نه ثابت شوی آیاتونه دي حواله اول د حدیث پاک پوري حواله دا چې دا حدیث شریف په ترمذی شریف کې موجود دی ها ترمذی شریف د احادیث مبارکه او غټ کتاب دی خپل چې د سره څوک نږدې وي عالمي هغې نه تپوس کولی شي چې ترمذی شریف څنګه کتاب دی ټیک شوه نو راځو آیاتونو طرف ته ټیک شوه آیاتونه به څنګه طریقې سره وایي آیاتونو نه به مخکې تاسو دا دعا چې دا به درې پیرې ووایي درې پیرې دا وړه شانتې دعا ده اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اسانه ده کنه څه ګرانه خو نه ده بیا وایي اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دا دعا به درې پیرې ووایي دینه بعد په 28 سپاره کې سورۃ الحشر چې دی سورۃ الحشر د هغې اخیری درې آیاتونه دي سورۃ الحشر په 28مه سپاره کې د دې اخیری درې آیاتونه دي آیاتونو ته غوږ شئ ښه هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم دا حدیث پاکم بیان شو ترمذی شریف کې دا حدیث شریف موجود دی نو برای کرم زما عزتمندو دا آیاتونه یاد کوي که په یاد وي بیا هم صحیح ده که قرآن پاک نه وي بیا هم صحیح ده 28مه سپاره کې دا صورت موجود دی سورۃ الحشر د دې اخیری درې آیاتونه دي سحر مونځ نه بعد درې پیرې وایي او ماښام مانځه نه بعد درې پیرې وایي نو انشاءالله چې سحر او ماښام درې پیرې دا آیاتونه چې دي سوري آیاتونه به یو پیره وایي مخکې به ترنه دا دعا چې ده اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دا به درې پیرې وایي ورپسې دا آیاتونه یو پیره ویل دي نو سحر او ماښام چې موږ داسې وویلې نو 24 غنټې به ستا دپاره او یا زره فرشتي دعاګانې کوي او دغه 24 غنټو کې که چېرې تاسو وفات شوئ نو شهید درجه به تاسو ته میلاویږي نو امید لرم چې آیاتونه به تاسو ته معلوم شوي وي فضیلت به مو خوښ شوي وي خو خامخا د دې اهتمام وکړئ چې اویا زره فرشتې درته دعاګانې کوي چې هر قسمه بیمارونه هر قسمه حادثونه هر قسمه تکالیفونه هر قسمه پریشانۍ او ټینشنونه الله تعالی تاسو محفوظ وساتي خوشحالۍ درته درکړي صحت درته درکړي مالداري درته درکړي پریشانۍ مو مکمل چې الله تعالی ختم کړي د دې په برکت سره به ستاسو قرضونه هر څه هم ختم شي ټیک ته الله رب العزت مو خوشحاله باز ساته دعاګانې کوي دعاګانې به کوو الله پامان